نن څو داسې مسایل درته بیانوم چې د رژې متولې په صورت کې په ده باندې د رژې قضایي دا هم ضروري ده او د رژې کفاره دا هم ضروري ده. اوله مسله دا ده چې که یو کس یو داسې شی وخوري چې هغه میشتوس به طور غذا استعمالوي یا میشتوس یې به طور دوا استعمالوي د دوایي په طور باندې هغه شی یو کس قصدن یې وخوري نو په داسې صورت کې دغه باندې د رژې قضایي هم ضروري ده او د رژې کفاره هم ضروري ده. دا خبره مو مخکې بیان کړې وه چې د کفارې تعلق صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره دی. که یو کس د رمضان مبارک میاشتې نه علاوه بله میاشت کې نفلي رژه نسی یا قضایي رژه نسی او که هغه داسې قصدن موته کو بیا ولته کفاره نشته. کفاره صرف د رمضان مبارک د میاشتې سره د دغه تعلق دی. دومره خبره که چا د رمضان مبارک په میاشت کې قصدن هم بستری وکړله د خپلې ښځې سره نږدېوله یې وکړه جما یې ورسره وکړله په داسې صورت کې هم په ده باندې د رژې قضایي او کفاره د دوه سره ضروري دي. درېمه مسله که یو کس داسې وي چې هغه د رمضان مبارک په میاشت کې د رژې په حالت کې یغ رونجه ولګول رونجه لګول باندې رژه نه موتیږي. د بیا دا سوچ وکړه دا یې خیال وکړه چې اوس خو د مور رژه موته شوله نو د خوراک وکړه د تشوک وکړه قصدن یې خوراک وکړه نو په داسې صورت کې په ده باندې د رژې قضایي هم شته د رژې کفاره هم شته. یا یو کس داسې دی یغ دا وویل چې موږ خو اوس مسواک استعمال کړه نو په مسواک باندې خو رژه موتیږي حالانکې موتیږي نه. یغ خیال دا وکړه چې په مسواک باندې د مور رژه موته شوله ورسته یې په هغه نه بعد قصدن خوراک وکړه یا قصدن یې څوک وکړه په داسې صورت کې په ده باندې د رژې قضایي او کفاره د دوه سره ضروري دي. درېمه مسله که چا د بل کس غیبت وکړه په غیبت باندې رژه موتیږي نه خو د دغې ګناه ډېره غټه ګناه ده. دا د چا غیبت وکړه سوچ دا وکړه چې اوهو په غیبت باندې خو رژه موتیږي ورسته یې قصدن خوراک وکړه څوک یې وکړه نو په داسې صورت کې په ده باندې د رژې قضایي هم ضروري ده د رژې کفاره هم ضروري ده. یا داسې یوه ښځه ده رمضان مبارک په میاشت کې د دې د ماهوارۍ خپلې رزې وي مثلا نن یې رژه ونیوله ګایز بیا غرمه یې دا سوچ وکړه چې نن خو مو ته بیموري هرڅي د مو حیض هم شریکېږي نو د رزې په میانځ کې یې رژه موته کړه ورسته دغه ښځې ته بیموري شیري نه شوله بیموري نه ورته راغله اتفاقا بیموري ختم شوله نه ورته راغله نو په داسې صورت کې هم دغه ښځې چې کومه اول رژه موته کړې ده د دغې قضایي هم پابندي ضروري ده د هغې کفاره هم پابندي ضروري ده. بله مسله د رژې په حالت کې که چا په ویره سره خوراک یا په ویره سره تشوک یې کړه دته رژه یو ده نه وه خوراک یې شریک کړی دی تشوک یې شریک کړی دی او دا مسله مخکې تېره شوې وه چې کس و کسی چې هغه کمزوری کس دی که طاقتور دی که چیرې کمزوری و وګا پر رژه نشی رسولی نو بل کس ته پچار دو چې هغه ته رژه نه کو ورپه زړه که چیرې سړی طاقتور وي بیا رژه ورپه زړه کول ضروري دي. نو که چیرې یو سړی د رمضان مبارک په میاشت کې قصدن په ویره سره خوراک وکړو تشوک وکړو او دته هغه رژه بیا خپله ورپه زړه شي یا څوک یې ورپه زړه کو چې د ته خو رژه د ته خوراک کې نو یخ کس ته پچار دو چې هغه فوراً د خولې نه هغه شی لرې کو که یبه یې په خوله کې وي تیاوي وي که د خوراک شی په خوله کې وي لرې کوي وي او که چیرې د هغه شی بیا هم نه که لرې دته رژه ورپه زړه هم شوله بیا یې هغه شی قصدن وخوړه یا قصدن هغه یې به وڅښلې په داسې صورت کې په ده باندې د رژې قضایي هم شته د رژې کفاره هم شته.